خسرو خان وویل اوس یې نو اوبو ته ور واچوئ. کوچیان له لاسونو په ښه ونیول شول. اوبه باد شوې. شېبه وروسته د اوبو سر ته واړه ډنبکونه راوختل. یو پوځي په بیړه تولیا ورته ونیوله. خسرو خان ځان وچ کړ. جامې یې واغوستې. خیمې ته ننوت. سترګې یې پټې کړې. نیمه شپه د باندې راووت. پیردار ویده و. خسرو خان چیغه کړه. پیردار په بیړه ودرېد. ګڼ پوځیان له خیمو راووتل. خسرو خان وویل زه ویده جنګیالي نه غواړم، اعدام یې کړئ. پیردار ته لاسونه ور ولوېدل. هغه چیغې وهلې. بښنه یې غوښته، خو د دار ګردې حلقې یې ورمیږ مات او چیغې یې غلې کړې. سهار ته یې د لښکر مهم قومندانان راوغوښتل. امر یې وکړ چې خپل څو کسان د جاسوسانو په جامه کې کندهار ته ولېږي او د میرویس خان د جنګیالیو د شمیر او جنګي امکاناتو په اړه معلومات راوړي. خسرو خان هوښیار سړی و. مخکې تر حملې د قومونو په اړه معلومات ټول کړي وو. پوهېده چې په دې خلکو کې د خلجي او ابدالي کیسه توده ده. د قومونو په بې اتفاقۍ کې خپل بریالیتوب لید. ځکه یې وار له واره پر کندهار د حملې پر ځای د ابدالیانو مشر عبدالله خان د هرات والي مقرر کړ. خو عبدالله خان ډېر ژر د خسرو خان په هدف پوه شو او ولایت یې پرېښود. خسرو خان ناهیلی نه شو. ده هڅه کوله چې ځینې وړې قبیلې د ځان ملګرې کړي، خو میرویس نیکه هم غلی نه و ناست. د ده په امر ټولې کروندې وریبل شوې او حاصلات یې کلاوو ته یوړل. میرویس خان پوهېده چې ښار محاصره کېږي، ځکه یې د 2 کالو غله دانه او نور ضروري مواد ذخیره کړل. د ځینې قومي مشران نورو قبیلو ته ورولېږل. هغوی ته یې پیغام وروړ چې په یووالي کې مو بری دی او که دا ځل دښمن ته تسلیم شوئ نو بیا د پیړیو لپاره د ازادۍ خوبونه مه وینئ. د میرویس نیکه په امر له عمومي دروازو پرته د 2 کلاوو نورې ټولې دروازې په تیږو بندې شوې. د ټولو جنګي کلاوو دیوالونو ته اضافه توپونه وخېږول. تر ښار ګرد چاپېره سرپټي مضبوط سنګرونه جوړ شول. د ښار اوسېدونکو د ډاډ ورکړ چې تر خپله وسه به د دوی دفاع کوي. خو ځینې کسان نه قانع کېدل. د دوی په زړونو کې ویره ننوتې وه. له ښاره به هره ورځ څو کډې وتلې. میرویس نیکه خپله کورنۍ راوسته او په یوه جنګي کلا کې یې واړول. د ښار اوسېدونکو ته وویل چې خسرو خان د ګرګین وراره دی او د خپل تره په انتقام پسې راوتلی. که ښار وساتئ خسرو خان ماتې خوري او که ښار پرېږدئ بل ځای هم نشئ ترې خلاصېدلی. کډې ودرېدې. ځینې تللي کسان هم بیرته راغلل. میرویس نیکه ټولو نارینهوو ته امر وکړ چې د خپلو کورنیو ښځې، پیغلې او تنکي ځوانان په ټوپک وپوهوي او د ضرورت پر مهال دې له ځانه دفاع وکړي. وروسته یې هرې کلا ته یو قومندان وټاکه. جنګي کلا یې سیدال خان ناصري ته وسپارله. د نورو کلاو مسؤلیت یې باپو خان، بهادر خان، ملا پیر محمد میاجي، عزیز خان نورزي، نصرو خان الکوزي او داسې نورو قومندانانو پر غاړه واچاوه. بیا یې له خپلو 15,000 جنګیالیو څخه 3,000 سپاره بیل کړل. د دوی مشري داود خان هوتک ته ورکړه چې فراه، سیستان او ګلستان ته لاړ شي او له خلکو مرسته وغواړي. پخپله له 2,000 کسانو سره له ښاره ووت او د هلمند د بست کلا په زړو کنډوالو کې پټ شو. سپیدې چاودلې وې، خو لا هم پورته سوراڼه ستوري ښکارېدل. کله کله به یو آس وشڼېد. یو ټوخی به راغی. په غونډیو کې به یې ولیوه وانګولل. داود خان هوتک له خپل لښکر سره بیرته را روان و. په لښکر کې یې 1000 سپاره جنګیالي اضافه شوي وه. اوس یې شمېر 4,000 تنو ته رسېده. دوی د شګلنو غونډیو په پیسکو کې روان وه. کله کله به یوه آس ټوډه ووهله. مخکینۍ پښې به یې تر ځنګلونو په شګو کې ننوتې. هوا ولاړه وه. شګې پر خپلو ځایونو پرتې وې. یو ناڅاپه سور شو. د داود خان هوتک یو جنګیالي چیغه کړه. لاندې ولوېد. مخامخ شګې باد شوې. له شګو په سلګونو کسان راووتل. غشې وورېدل. د داود خان څو سپاره یو په بل پسې ولوېدل. داود خان چیغه کړه کمین دی. اسونه وشڼېدل. د داود خان جنګیالیو خپلې ټوپکې تشې کړې. له شګو راوتلي څو جنګیالي یو په بل پسې ولوېدل. داود خان چیغه کړه شاته وګرځئ. د اسونو مخې راوګرځېدې. د داود خان لښکر شاته لاړ. لرې په دښته کې ودرېد. ورخطا جنګیالیو مخامخ غونډیو ته کتل. هېڅ هم نه و. داود خان ناره کړه تر شوي ټوپکونه ډک کړئ. ټوپکونو ته بارود، چري او پیلتې ورولوېدې. واړه قومندانان راغلل. له داود خان سره ودرېدل. ټولو مخامخ غونډیو ته کتل. لرې د یوې غونډۍ پر سر یو تور ټکی ښکاره شو. ټکی ورو ورو غټېده. د غونډۍ پر سر یو سپور ودرېد. ورپسې پر یوه اوږده لکړه پیله بیرغ ښکاره شو.
شیبه وروسته د غونډیو سر زرګونه سپرو واخیست. داود خان وویل د خسرو خان لښکر دی. غلی شو. ویې ویل څه کوو؟ یو قومندان وویل پرې ورځو. بل په خبره کې ورولوید نه تباهي ده، ورته وګورئ. ټولو غونډیو ته کتل. خړې غونډۍ تکې تورې ښکارېدلې. داود خان وویل تاواني کېږو، 4000 کسان له 30,000 جنګیالیو سره نه دي برابر. د یوه قومندان ټنډه تروه شوه. نو وتښتو؟ داود خان وویل هو، خو دا بې غیرتي ده. خو زه په ځان وژنه کې غیرت نه وینم. لښکر ته یې مخ ور واړاوه. چغه یې کړه شاته ګرځو. قومندانانو ته یې وکتل. ویې ویل جګړه کوو خو دلته نه، دا دښته مو په ګټه نه ده. موږ باید د بست کلا تر کنډوالو پورې ځانونه ورسوو. غلی شو. ویې ویل د خسرو خان لښکره دومره فاصله ونیسئ چې د توپ ګولۍ مو ونه خوري. یوه وویل خو که هغوی راپسې راچټک شول بیا؟ په دې شګو کې آسونه دومره تیز نشي تللی. بل دا چې خسرو خان په لسګونو درانه توپونه لري. سلګونه بګۍ له خوراکي او نورو موادو ډکې دي. تیز نشي تللی. خو ټوله دښته شګه نه ده. که کلکې ته ورسېدو بیا؟ داود خان وویل بیا به یې هغه وخت ګورو، اوس حرکت کوه. لښکر حرکت وکړ. دوی د خسرو خان له 10,000 سپرو څخه په ګلالۍ فاصله کې مخکې روان وو. 2-3 ځله توپونه وغړمبېدل، خو ګولۍ یې لرې ولګېدې. غرمې ته شګې کمې شوې. پسته ځمکه ورو ورو کلکېدله. آسونه ګړندي شول، خو لا هم د دواړو لښکرو ترمنځ ډېره فاصله پرته وه. ماسپښین سپېره دوړه راغله. سترګې نه رڼې کېدې، خو د داود خان جنګیالي ونه درېدل. مازدیګر دوړه کېناسته. د خسرو خان لښکر نه ښکارېده. آسونه ستړي وو. داود خان له دمې پرته بله چاره نه لیده، خو خپلو 2 سپرو ته یې امر وکړ چې په چټکۍ سره د بست د کلا تر کنډوالو لاړ شي او میرویس نیکه ته احوال وروړي چې د دښمن لوی لښکر در روان دی. له تیارې سره لیرې په دښته کې سرې رڼاوې بلې شوې. د داود خان جنګیالیو حرکت وکړ. دوی تر هغو مخکې لاړل چې رڼاوې ورکې شوې. د شپې په دښته کې واړول. پیرې ودرېدې. ستړي لښکر سترګې پټې کړې. نیمه شپه یو پیرهدار پر ځمکه پرېوت. پر سپېرو خاورو یې غوږ ولګاوه. ځمکه نرۍ نرۍ دربېدله. شېبه وروسته ټول لښکر ویښ شو. په شپه کې یې حرکت وکړ. سپي د چاود روانو اوبو ته ورسېدل. جنګیالي د اوداسه لپاره له آسونو ښکته شول. ډزې شوې. څو کسان اوبو ته ولوېدل. نورو آسونو ته ورمنډه کړه. پر زینونو پورې تړلې ټوپک یې ور واخیستې. توره غوټه را روانه وه. 2-2.5 زره کسان ښکارېدل. د داود خان جنګیالیو ګونډې ووهلې. د ټوپکو له نلیو سپین لوخړې راووتې. د دښمن لسګونه کسان ولوېدل. تورې راوختې. لاس په لاس جګړه ونښته. روانې اوبه سرې شوې. د خسرو خان عسکر یو په بل پسې لوېدل. د شاته تګ چیغې پورته شوې. پاتې عسکر بیرته شاته وتښتېدل. داود خان چیغه کړه هلئ وخت مه ضایع کوئ. د خسرو خان سلامت لښکر را روان دی. خپل ټپیان راټول کړي. له دې ځایه ځو. درب شو. د توپ ګولۍ ولګېده. د داود خان ټنډه سړه شوه. لاس یې ور وړ. تورې خټې وې. داود خان چیغه کړه د بست د کلا کنډوالو ته نږدې یو. هلئ. هوا توده وه. د سړو آسونو له خولو سپین ځګونه بهېدل. د سپرو مخونه سپېره ښکارېدل. میرویس نیکه وویل څومره تلفات لري؟ داود خان سړه ساه وایسته. نه پوهېږم. 3-3.5 تنه ته رسېږي. میرویس نیکه د بست دروازې ته نږدې ټیټې غونډۍ ته وخوت. چیغه یې کړه 100 کسه له ټپیانو سره لاړ شئ. نور په ړنګو دیوالونو کې مورچې ونیسئ. یو آس هم حرکت ونه کړ. د لښکر له منځه یوه چیغه راغله موږ جګړه کوو. میرویس نیکه وویل پوهېږم، خو موږ دلته تر ډېر مقاومت نشو کولی. د تګ په وخت کې به د ټپیانو انتقال اسانه نه وي. هلئ نو 100 ستړي کسان رامخته شئ. ټول غلي وه. میرویس نیکه چیغه کړه دا یو امر دی. څو کسان رامخته شول او له ټپیانو سره د کندهار د ښار په لور حرکت وکړ. د میرویس نیکه په امر څه کم 6,000 جنګیالي په کنډوالو کې پټ شول. میرویس نیکه آس ته پونده ورکړه. په دښته کې مخکې لاړ. ودرېد. له لرې یې ړنګو دیوالونو ته وکتل. له سپېرو کنډوالو پرته هېڅ هم نه ښکارېدل. بېرته غونډۍ ته وخوت. د یوه دیوال سیوري ته کېناست. دښتې ته یې وکتل. لرې مړه دوړه ولاړه وه. شېبه وروسته توره غوټه ښکاره شوه. سراب و. غوټه په هوا کې لړزېدله. تر ځمکې پورته ولاړه وه.
وخت ووت، د زرګونو آسونو پښې په ځمکه لګېدلې. میرویس نیکه وویل یو وار کوو خو پوخ وار. غلی شو. داود خان ته یې وکتل. ویې ویل په جنګیالیو باندې وګرځه، د دښمن د توپ له لومړۍ ګولۍ سره شاته ګرځو. داود خان ورو ولاړ شو. تر یو څه ځایه پر ملا کړپ شو، وروسته تر دیوال پټ شو. وخت ووت، داود خان بیرته راغی، پرېوت. ویې ویل ټوپک ور رسېږي. میرویس نیکه وویل مه کوه، یو څه نور هم باید ماتل شو. وخت ووت، د آسونو د پښو دربا او د درنو توپونو غنجا راتله. میرویس خان خپله کیڼه سترګه پټه کړه، د مخې سپور یې د ټوپک په زخه کې راوست. ورو یې وویل اوس یې وخت دی. ماشه یې کش کړه، ډز شو، سپور لاندې ولوېد. له کنډوالو په زرګونو ټوپکې تشې شوې. په دښته کې آسونه وشڼېدل. میدان تیرو چیغو پر سر واخیست. د خسرو خان لښکر شاته لاړ. ګڼ مړي او ټپیان ترې پاتې شول. میرویس خان وویل اوس نو ټوپک نه ورسېږي، مخکې تر دې چې د دښمن توپونه وغړمبېږي باید دا ځای پرېږدو. سور لښکر د کندهار ښار ته نږدې واړول. خیمې ودرېدې. درنه توپونه په اوږده کتار کې منظم شول. د پسونو غاړو ته چړې سیخې شوې. تور دیګونه بار شول. خسرو خان خپله کیڼه سترګه پټه کړه. نیم ګز اوږد دوربین یې ښي سترګې ته ورنږدې کړ. مخامخ یې وکتل. ویې ویل مازدیګر ته حمله کوو. یو پوځي په خواره خوله وویل صیب لښکر ستړی دی. خسرو خان چیغه کړه احمقه، دومره صبر نشم کولی، دا کوچنی ښار څه ستړیا غواړي، پرې ورشئ، ښار ته اور ورکئ، غواړم چې د ماښام ډوډۍ د لمبو رڼا ته وخورم. خسرو خان سرې خیمې ته ننوت. اوږد وغځېد. شیبه وروسته څو تنه قومندانان ورغلل. پر میز یې یو کاغذ ویړ کړ. خسرو خان وویل څه دي؟ صیب د ښار نقشه. له کومې خوا پرې ورشو؟ خسرو خان وخندل، کېناست، نقشې ته یې وکتل. ویې ویل ډېر وارخطا یاست؟ یو قومندان وویل صیب میرویس خان په زرګونو جنګیالي لري. زموږ د معلوماتو له مخې د هرې کلا دیوالونو ته توپونه خېږول شوي دي. موږ. خسرو خان چیغه کړه د ویرې خبرې مه کوئ، څه کم 150 کسان یو وړوکی ښار نشئ نیولی. غلی شو. نقشه یې ور واخیسته. ویې ویل جنګي کلا تر ټولو رانږدې ده، له همدې خوا پرې ورځو، توپونه ور مخکې کړئ، حمله به تر لمر لوېدو مخکې کوو. نقشه یې سره ټوله کړه. تر څنګ ولاړ په ونه لوړ ځوان ته یې وکتل. ویې ویل قلبېږه، لومړی به ستا تر قومندې لاندې 2,000 جنګیالي پر ښار ورځي. عباس قلبېږ وویل په سترګو، په تا پسې به 10,000 نور سپاره د روان وي، قومنده یې زه په خپله غاړه اخلم. اوس 19,000 کسان بس دي. ټول غلي وه. خسرو خان نقشه ور ټوله کړه. ویې ویل د حملې لپاره تیاری ونیسئ، خو ګورئ ان ولاړه لوټه به هم تر پښو لاندې کوئ.